یا رسول اللہ یا حبیب اللہ چې یو سړی په روزه کې هغه څه چې الله منع کړي الله حرام کړي هغه پرېنږدي یعنې درواغ وایي غیبت کوي غلا کوي او بل ناروا کار کوي نو چې دا پرېنږدي نو الله وایي د دغه سړي د دا نه خوړلو نه څښلو دپاره د دې الله وایي زما ضرورت نسته دا معنا ضرورت خو د الله یو رقم نسته یعنی دا ډول روزه الله ته بیخي ارزښت نه لري نو که چا داسې روزه نیولي چې فقط هغه ډوډۍ خو بې نه خوړه اوبه بې نه څښلې لیکن نور نو لکه هغه پخوا چې و هغسې به و داسې انسانان به وي او داسې انسانان به وي عبادتونه به کړي نارواوې به پرېښي بد کارونه به پرېښي ذکر به کړی تلاوت به کړی نفلونه به کړي فرایض خو به یې په خپلو وختو کې ادا کړي داسې خوش قسمته انسانان به وي خو بهرحال تېره سوه تېرېدونکې د روزه خو ولاړه تېره سوه الله جل جلاله دې راسه قبوله کړي که څه هم موږ به د روزې حق نه یې ادا کړی او یقینا نم د ادا کړی خو بیا هم الله دې د خپل فضل او د خپل رحم په مقتضا له موږ قبوله کړي روزه خو تېره سوه لیکن دوه شیان یاد ساتئ دا دوې خاطرې به له موږ سره پاته وي روزه به تللې وي موږ سره به دوې خبرې پاته وي دا به نو بیا نه هېروو دا به راسره وي که بل کال چیرې موږ ژوندي و الله دا روزه راوسته دغه خاطرې به په بله روزه پورې کوو بیا چې بله روزه راسي نو بیا بله الله غواړو چې د هغې روزې حق ادا کړو بیا به د هغې روزې خاطرې راسره وړو ته بلې به پورې کوو دا یوه خبره یاد ساتل پکار دی نو دا چې موږ له ځانه سره دا خاطرې وړو ګوره یو به هغه څه چې الله جل جلاله دلته په آیات نمبر 114 کې کومه مسله بیانوي د سوره نساء چې انسان ته په خپله زندګي کې تر ټولو خطراتو عظیم خطر ده او لوی خطر ده په دا به سړی ځان پوه کوي او بیا به دغه روزه خو تېره سوه بله روزه چې راځي تر هغه وخته دا کال 11 میاشتې چې بیا وي دې کې بله د عظیمه خطره څخه ځان ساتي هر وخت به بیدار وي هر وخت به چالاک وي هر وخت به پوه وي غفلت به نه کوي له دې عظیمه خطره به هر وخت ځان ساتي او دویم به دا خاطره موږ له ځانه سره بلې روزې ته وړو چې شیطان زموږ ستاسې عظیم دښمن ده نو لکه څنګه چې په دا روزه کې زموږ په شیطان زړه سور سو شیطان خو بیا کوشش کوي په موږ زړه سړوي شیطان خو دغه نه ده ناست دا یوه میاشت به دوی له ځانه سره څونه منصوبې جوړې کړي څونه چورتونه به ولي چې که موږ له دغه حالت ور خلاص وو موږ به بیا کم څه پر کار اچو ګوره دا حقیقت ته زما د الله په قسم یې کم شیطانان چې نن تړلي دي له هغو سره زما او ستا د تباهۍ دپاره منصوبې سته په دې پوه سئ نو دغه لکه څنګه چې به شیطان موږ ته منصوبې جوړې کړي ما او تا هم باید له دا روزې څخه له یو عظیمه مضبوطه عزمه مضبوطې ارادې سره ځان له روزې ور وباسو چې شیطانه څه چې دې کړي و هغه خو سوي دي لیکن له دې باده به امید نه راته کوې له دې باده ستا منصوبې ستا هغه پلانونه هغه ما ځان ته معلوم کړي دي په یوه دام کې به مې ګیر نه راوړي